رب العالمین د عظمت او تذکرہ او د غنیره اول ایتونه کې ور قرآن اجازه باندې کې دغه نو ورسته به ترغیب قرآن ته او به د خلکو له یو څو بد صفاتونو باندې سجل الله سجل به طلب الايه دې استهزاء به ذکر کې جوړونه کې ورانه به ذکر کې الف لام را دې مقصد الله په دې حروف مقطعات دي تابع داعی دي په نهي صورتونو کې مقصد به اجازه دي کوم شي چې الله مراد دې زموږ په ایمان دی او دا حروف په دې صورت کې بار بار راځي علماء شتاب پر عوامل ترغیب ورکي او رب العالمین رازو تلک آیات الكتاب آیات الكتاب وقرآن مبین او قرآن چې مجموعي ښکار دی یا ښکار کوم کې حلال حرام او په معنا ډېر کار مخفف مشاهده مراغله دي کثرت معنا پکې ده د اسلام د نعمت تذکرہ کوي وصلی الله یود الذین ارمان بکې هغه انسانان چې کافران دي لو کانوا مسلمین ارمان چې دوی مسلمانان وي الله اکبر ست ارمان بکې چې کاش او کاش خدا به پیری ارمان لري اسلام په دنیا کې خپلېږي دیونه کې اوس په دې نور شي بدونه ذرهم پر د دوی لره کولچو خوراک یا د قشمه حاصل کی او بل غافل کړي دلړ عمل دیګدو امیدونو فسوف یعلم انذر دی په بشي بخل انجام فرق مټول کو نه د انحماق کې مقصد ګرځولې تمتع د دنیا د مزي حاصلې او العمل واړو امید ګدو امیدونو الله غفور رحیم دې ګناهونه کو مړ به توبه باسي الکوالی دا ورو سید کې دنیا د عذاب نه ورو جواب د سوال داخله الله ولې نه بربادي چې کله په دې باره کې الله کله کشي پیسرم د عذاب کړي د بیم پین راځي وما اهلكنا من دي برباد کړي من قريه دي چې وکړي الا ولها مگر دغه د هلاکت د بار کتاب نیټه معلوم لها لهلاکها نیټه معلوم فرامه خیره دي شيګه جواب ما تسبقونه مخيږي من امه نه چې امت اجل هذا خو نیټه نه ورسېږي چې نیټه را لوي وګوروسه ورسې کې زجر هغه چې محمد رسول الله رسالت نه مانی پیغمبر باندې حدیث فتوی کړي یو دته لیونه ورته ولي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بار وخت ذکر کو شنډه به خو زول ذکر چې په شنډو کې په پوزو بلور زین نه کی دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عادت دا او چې هغه به دعوت کو دوی له دالي ونه د ټیم اندې معلوم خبره کې د الله او رسول یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله وقالوا دی ویل یا ایه الذی غشړیا نزل علی الذکر چې نازل کړی شوی په هغه باندې یاد اش انک یقینا انت لیوانه تلیوانه ورسل له لقب څومره به د انسانانو او زجر به طلب الايه ممتاز ذکر ویل من صلی الله علیه ملائک نشه لو ما ولید تر اتک نه کې موږ لره ملائکه ملائکه ان کنتم صادقین کې درشتین نه بر خپل دعوا کې ورسې کی جواب خلق نشه غیر مرتب اول د ملائکه وغاړه کې ما ننزل من نازل ملائکه الا بالحق مگر په حق باندې حق باندې وحی راوړي یا حق باندې عذاب او کشر د ملائکه رااله وما كانوا نبيذ اذن په دې وخت کې مهلت ورکړې شوی به رسول مونږ او اوس د اول خبرې جواب ان نحنو یقینا نازل کړه د ذکر دا شو انه یقینا من در حفاظت کوونکیو د قران سیمور الله واسطه د خارانو شنه کې د علماء په شنه کې ذکر په دویش ماګام راځي د پند خبره ده من الله نازل کړه دی د نور کتابونو سیمور علماء ورسپارل دا د الله خصه یو خو د مخاطبین عوام اول وخت کې او بل دا ابد واحده تغییر به ورکی اور شاید وس رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه ولقد ارسلنا يقينا من لګره من قبل کسان وړاندې پاډلو په خانو کې څوک رسولان نظر بل سزا او تسلی و ما یاتیهم ونرا سیدوی لرمن رسول نه سی رسول الا کارو به مگر دوی دې پوره ساجون ټوګه کړی دي نو شی پر ټوګه کړی پیغمبر تا پوره مو کوي دلیل به دی چې ارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره کیږي نو موت تاسو وسو ذهن بجوړوي ځکه بیا ورسې غاړه کې هر نه دی شولې حدیث کې راځي هغه ورقه ورته ویل ارمان چې داخله توبه سي وزل د ځوانو غختره مستر تایید کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه وباسي دوه سره ډېر امینه کوي و داسته دعوت چاته شروع کړی دی نو بس هغه د ملک سره شوی دی او مخه چې د مکینه تلوسره وخت لري کذالک ذا قشنا الله من باس ذات تجري في قلوب المجرمين بزنه دي مجرمانو کې نسلک ما داخلو هدا تکذیب
لبینت یششی لا یؤمنون به ایمان بین راوړي او وخت خلد او حال لا تیر شوی دی تاریخ د بوخانو سنت الاولین دا معنی چې بوخانه کا اسباب ناکامي خپل کړي ناکام د کامیابی خپل کړي کامیاب وو وشي کی زجر بلینات ولو فتحنا الله کوم اخلاص غاریم په دې باندې دروازه من السماء د اسمان او دوی شروع شي به پاره کې او رجون چورو خيږي فزل دا ما سم د شي ورسه خبره ده نو به قالو سوې و انما یقینا به شکل شي د ابصار زموږ د سرګي بل نحنو بلکې مونږ چې قوم جادو کړی شوی یو په ځامه اعتراف کې چې مونږ وړه جادو کړی شوی دماغ مو خراب دی دا محمد مونږ باندې سیر کړی دی خدوم رعینا دي خبره راوخی جمله دا خبرې کی عقلی درې ورقه جالنا یقینا مونږ زوري په سماع په اسمان کې ورجنه او به موږ لري ناشرین څوک چې دې ته ګوري ډول دې شیطان په اشتراکي او وخت معلومیږي ابرجنه به په شنو ذکر کړی دی د سپوږمۍ ځان له ځان لا چاوي نه هیڅ ته چوي اتلس 400 او موږ یې حفاظت کړی دی من کل شیطان دار شیطان رجیم رټلې شوی ازګ رټلې شوی الا من مگر شیطان چې وتخته یا سماعت دې دوه قول دي الکلمه المسموعه نو فاتبعه به اور بسی شاب لمبه مبین کارا یو د بل پاز سواری ملائکه کوم خبره وکي سبب دا کار کیږي نو کله دوی چې خپل ترویته هم لره رسی راوي رسی وشتري شي خپل دریبل ول ارض او داسمه کوم غوږ د کړه دا الکه مدت پورس راځي ندل دکی التدا بنا شي غونډې به ختم شي دلته معنا پرش والقینا بهم غرزول فيها بده کې رواسي غرنا بل کوي انت ميدل الله تمید او کرایه انت ميدل جوړه کو خوري نو سوال غرونه پښتو بیان لخوري یو خدای قیامت زل الله را یادي دویم رب العالمین خپل عظمت ښکارا کوي دریم زمونږ توجه رب العالمین ځان لاړي سرورم د زما کې بڑا سم راوځي په زم ګناهونه هم زیاتی کې لکه سینا وغیرہ او ان بعد نام غراټو کولی فی ابده کې من کل شی نار او شی موضوع په وزن او جعلنا یا وزنی وجعلنا لكم بهم پیدا کړی تاسو لپاره په ابده کې الله اسباب د شونو من واغ څو لسم شنه تاسو غیر رزق ورکون کې سروي عام غلامان وس الله مړه ماسره خزاني دي دا تاګن جو بل چل سر نشه لکه خلکو جو بل چاله منسوب کړي دي و ام من شی نشری څه شی الا عندنا مگر زمو سره خزاني دي باران و غیره عام او موږ نه نازلو دا باران الا به قدر معلوم مگر په اندازه معلوم د ارث اندازه الله یې مسره دي ورسې کې وس عقلي دلیل باران چې کېږي دغه مخ کې ورېس بعد ورېس دروشي دي وارسلنا موږ لګري دي بعدون لواقع حال ورېس پورته کوم کې لواقع اصل کې معنا ده د حمل لګون کې نو دا ورېس کوم د شهادت دی بل سره یې کله فانزلنا به موږ راولې د من السماء دبرن او من السماء معرفه بټول اطراف باران د مان نکره دی د ناراضي او به موږ اسکو بتا سمانه دا او ما انتم نه تاسو دې رچ د خز جمع کوون کې به ومسکو ذخیرم شي او بل عقلی دلیل باران وشو شینتیغ الپشتیغ دانی الله شینتیغ راويستو و چې ډوک نه الله موږ بدن ترکیب کې دا عقلی دلیل دی و انا لنحن یقینا من شو دي کول قوم له کول کو ونحن الوارثون من شو وارثان د زمکه یو الله نبی وارث دا بل غلط دی الله وارث دی رد شرف علم ولقد علمنا یقینا موږ معلوم دي مخکې کېدون کې تاسو نه موږ معلوم دي رسل کېدون کې تاسو ابن کثیر د دې توجیهات کې څو کاول سره راځي څو ناراضي وسګي څو جهاد دی څو بل او څو بل تخویف وان ربک یقینا صارف شی ذو براجمه کې انه یقینا دا غچ حکیم حکمتونه اولاد عالم په دې و زاده مرسته واقع به راوړي مقصد په کې دا دی چې رب العالمین مخالفت مکوې ګناه عذاب براشي ولقد خلقنا الانسان یقینا موږ انسان پیدا کړی د کړنګار کوونکی نامن حمین چې خټه مسنون زړه سوال دا معنی کړنګار کې وی خټه مسنون زړه او به او دا پیری چې موږ پیدا کړی د من قبل وړاندې من قبل آدم من نار سمم دا غلم ور د لمبه بلکړې شوی بدر هغه نه پیدا دي شیطان به نه پیدا دي به الله دوی جانب له وجود څنګه شوې خطیب شي بین لګي د انسان غوندونه ورکی دویم قول دا چې الله به ور کې شدت پیدا کی چې دی په وسوځي لکه زمونږ د الله سم د خاورونه پیدا لري او مخم دستا څو مطلب کوي و اذ قال ربک دا بل سم واقع به ذکر کوي هغه کې جدا مقصد و اذ قال ربک اور کله چې ویل ساره ملائکه لري خالق نه یقین زه پیدا کوم کې مې و بشار بقره کې جاعل انت بلا وسپی مراد با د کړنګار کوم کې نه من حما ان شدا خټه مسنون زړه فاذا پاتیم چې ما جوړ کې او کومه کې پای کې زما روح زما خانه به ورزي نو پرې دا غلړ سجده کوم کې هجر مسله وکنه چې دا واقع د سجده مخکې راو ادم د پیدائش چایو ذکر کړی چې بل چا دا خبر ذکر کړی د تعلیق دی اصل کې پیدا شوی د آدم علی السلام مخکې به سجده وروسته
نو په سجده در ملائکه ته په سجده وکړه ملائکه كلهم مجموعون ټولو شورشان فرمایله د اسمانو د اسمو ټولو الا ابلیس مگر شیطان ورکړه ته خو سجده خو د امر نو شوی نه بني عرب کې ویلو اذا امرت او دیم چې اعلی سجده امر وکړي شنو نه وو خامخ راغلی ابا انکار وکړي یکونه شي سجده کوونکو سره د جواب سوال کې د شي مجتهد اجتهاد کې خطا شوی نه انکار نو قال الله ورته یا ابلیس سوال الله چې سره خبرې کې د خبرې عزت سره ده نه د بیزتی خبره ده لکه یو قاضي ته مجرم سره لګي قال یا ابلیس نو ویل یا ابلیس مالک سوجه دار راځي د نشو ما ساجدين سجده کوونکو سره تکبر عزازیل را خواره کړ قال لم اكن زنه ما چې سجده وکم دې وجنه خواهش پرستی او تکبر چې کړه په انسان کې راشي سره بربادي او تکبر څوک جاهل قال لما كن زنم چې سجده وکم له بشر یو بشر له د چې بشر چې تا پیدا کړی د خانګار کوون کې نه حمین مسنون چې خټه غړا دا نتیجه تکبر قال الله تعالی فخرجوا من هذا الدين فانك يقينا انت رتل شيء وان عليك اللعنه وتبارك يقينا لعنت د روز قیامت دین جزاء قال ربي ویل رب سم مال مهلت راکړه یوم واقعن تر ورځ پورې چې دې به ګروشي ته دي شي نو قال ویل فانك يقينا تيد مهلت کړی شي لا یوم الوقت معلوم تر هغه ورځ د وخت معلوم پورې دغه دوه قول دي المعلوم واسمها قیامت شان دی اوسم او دیم المعلوم الله له معلومه ده به مړه تحریک ځمن چلی سوال د ابلیس الله باندې ور مشترک کړی دي 15 وجې دي یو د دې وجه چې الله مو په امتحان کې شوی دویم چې کله موږ زدن راکې الله را منډه کو دي خوخي دریم کې شریع امور استعمال کو او څلورم چې د انسان همیشه رب العالمین له محتاج او دا په واقع کې چې کله د باندې مسلط کی پنځم چې زمون تعارف رب العالمین سره دوامداري قال ربي ويل رب سما بما په سبب دا چې تاسو گمراه کړم زبډولې کوم لوم دوی رب الارض پر اسماء کې او زب گمراه کوم خامخ اجمعین ټول الا عباد مگر صاحب بندگان منهم د دین المخلصین چې کوم بچ کې شوی دي سوال دا څنګه پته لګیدل چې زبدا گمراه کوم خپل ځام دا خبره کوي نو قال ویل هذا صراط دلال علی مال علی من الیا مال مستقیم نیغه حدیث کې راځي نیغه کړ خوي ساغه د خانور کړ کې هدایت نصرانه ته داسې اسلام دیم خلل جهاز صراط دلال را مستقیم نیغه علی بیانه کومه بیان دی کما لاره هغه دا ان عبادی یقینا سما بندگان چې له سره علیهم سلطان نشو تعالی رب دوی باندې دلیل عبادت چې مر عبادت او عبادت دا خو عبادت ذوی قول او دا عباد موافق القياس او عبید مخالف القياس دا اشراف کې راځي غزاروږي الا من مگر اسو چې ستا تابعداري کوي من الغاوین سرګ شان و ان جهنم یقینا جهنم زیرو عادي سوچ د اجمعین د ټولو له هدا غي چې سبت ابانو دروازې دي د ار دروازې د فرای سره تقسیم کړي شوی څوک بوزي کوي يهودي څوک منصورای څوک مشرکین څوک منافقان څوک مجوس څوک عام مشرکین وځ بشارات د قران ترتیب دا سیدری کړی دي چې دشمن لای راور کې دوسه بشارت ان المتقین یقینا تقوادار په باغونو کې وچینو کې سوال چینو کې چې دنه نه به سر دنه یې د خو به عذاب دې نه د استلا ده لکه خلق لوي وړو کې سره دی ادخلوا داخل کې دې رب سلام مسامته باندې فهمان کې دغه د دنیا کې بس جنگ کړي نه ویل ولاړ یې زما مخکې بل زما مخکې لاس واچول شي او موږ به باس او باس ما غس چې دې برېشنو کې من غلن کې مکه نه اخوان رونه به برې تخن متقابلین یبلو مخامخه خپه بل شاړی او نه برسېږي دې لړ په پای کې نو څو سره او ما هونه بده دې غنه شرط ودونکي وي سوال ترغیب له توبه یا دا موږ ډېر ګناهونه شي دي اطلاع ورګز ما بندگان لان یقینا ز شیم خامخ بخون کې مهربان یم الغفور الرحیم تو ګناهونه متما کول سو در معاملہ او ان تخفیف وان عذاب یقینا سما عذاب چې هو عذاب العلیم عذاب درناک او اطلاع ورکدا ملمنو د ابراهیم علیه السلام نه نقلی دلیل درمو او دلته اشاره کیدل چې د ابلیس او اثر په جانب مقابل از دخلوا علی شکر دوی داخل شو پای باندې نو فقالو ټول ویل موږ بتا السلام اچو قال هغه ویل ان منکم یقینا موږ تاسو نه ریدون کیو نو قال ای ورته مې ریګا دا جواب سوال دی بل ځکه وي چې مې ریګا نو ملائکه له دا معلومات نو جواب دار شي بری بری سم خپل ورته ویلی ودا کړه موږ ریدون کیو ان انو بشرکم مترازی درکو په ولک په پویا باندې نو قالو دی ویل تاسو مال زیرا کوي اعلان سره دین شر سیدره مال بډا توفه مې واپس باندې زیرا کوي ما د خپل عادت ته څنګه وختو قالو ویل شي مونږ تر زیرا در کو بل حق برشه باندې فلا تکون مکی ګره دی نو مېدو هو شدار قالو ویل من یقنط نو مېده کې د رحمت در په مگر گمراهان یوسف کې به الکافرون ویل زکات درو یاس خبره وا خنو مزیر له یو ملک مرادی تاسو بستر ګروپ
او سوال در شي جبريل به راغلو دا ګروپ ور راغلو الا بشرا انفال کې ویلو قالو ویل فما خطبكم سره غټ کار ساسو اے رسولانو قالو دی ویل ان ورسلنا مر علیه شو هلاکت دی قوم مجرم تا الا اهلاك قوم او مجرمین کی اشاره شو دی الا قضایا ما حق اسد او څوک چې جرم کوي الله یریږي الا لوط مگر حال دلوت یقینا موږ دی رجات ورکون کی واجمعین ټول مگر خزه سوال در شي الا لوط او الا امراه تعالی به استثناء کوم ځای دی الا على الوثن استثناء د قوم نه ده او الا امراه د استثناء د ال نه ده استثناء د استثناء نه ده مون اندازه کړی ده انها یقینا دا پر مل غابرین د پاتې کیدون کې د الله په عذاب کې صحیح شو د اوسلاړو پیغمبر په غیب نه پی فلما جاء شکر الله دلود المرسل نستاجن قال غورته انکم یقینا تاسو قوم ناشنا قالوا دی ولم بل جئنا قبل کې موږ اخري تعالی په مافا زمانه کان فی جدی به شک کړي دي چغه عذاب دی او اتینا ک یستاسدق بالرسالت واتینا کوم راته کړه تر بالحق برشه چې عذاب او یقین موږ رښتینی یو خبر اوره بو زبی علی خپل حال دی پسې اسم الله د شپې او پسې شهید شګانو پسې د شپې دا مسله برټولېږي او بل دشمن غفلت کی او ورپسې ش ادبارم د شګانو پسې چې دشمن څو تعرضونه کی ولا ينتفت منکم احد یو کس به تاسو کې ورسره نګوري دویم کې نه نه اجازه راځي دریم ځا هم مجبوله وي ورګه پلانې شپه دې پلانې او هم زوزه په هغه ځای کې تاسو امر کړی شوی شام وکړه خلص شربې او موږ به سلام اورول الیه در ذلک الامر دې کار ان دابر حاول یقین جوړې دې خلکو قطکی سار ټیم کې بس په دې وخت کې اطلاق ورچا ورګه دې شي مسله او غیر اعلی وجاء اهل المدینه تلالا دخار ولا استبشروا يبلزير ورکو فعل لګنه خبر نه دې شي مسله ده قال ان هؤلاء یقین داسما من معنی دې ما شرم او وتقوا الله لا نو ویریږي ما مرسوا کوي بیا فرقونه خپه کوي به مو دې من له مرسوا کوي قالو دی ورته وايي مونږ ته نه ایمان کړان العالمین د مخلوق نه څنګه مخلوق دی ای عن ضیافه العالمین عبارت په حذف د مضاف چې مسیح بنور خپل بدوی عزیز مونږ جوړولا قالو رجا اولای بنات د اسماء لرین دې ان کوم فاعلین کې ګون کې تاسو دې کار لرو کې معنا دا واده سره وکي دغه دوه پر دی پر قوم لرین دي پیغمبر پلار دی دا نو دغه د لري لرین به دا ټول قبل څنګه راشيږي مشان لور کول دي الله اوس پیغمبر سره خطاب کوي لعمرو کې قسم دې صاحب عمر باندې انهم یقینا دوی شی بن شکر یا مون سرګردان الله قسم کولې شي په عمر باندې لواهب او عمر د عمر ما به کې به فرقونه دي دا کمزوري شری قسم دي قرطبی لیکلو په انسانانو کې لفی سکرتین په دې نشک یا مون سرګردان خواهش پرستی دومره پکې و سم نشو بل ځکه وی لګل خرو غوندي فاخذتهم الصيحه فسمن وذر رچغ مشرقين الله سباتهم اشراق سره فجعلنا مغرزو بر طرف اعلان دی اور عمر اول په دې باندې باران د کانو من سجیل د اور پکړې شوی سوال بل ځکه وي سباتهم بمبار د سار وختونو شروع تر د اشراق پورې ان فی ذلک یقینا په دې کې نخری دا چاره پاره شي فراست باندې شي پیژنې په نخ باندې پیژنې متوسمین کې دا معنا وا و ان یقینا دا په غلاره کې د مقیم برابر ان فی ذلک یقینا بده کې نه خر ایماندار لره یا عبرت ولا خلت مراد دي اهل فراست اهل علم و د شیخ علیہ السلام مسلا یا بل و ان کان اسک ان لري و ان کان یقینا خواندان دا غبن و رسولم کوونکې او فنتقونا بدلته واخص و انه یقینا دا دوړه په لاړ کې مبین خارا امام ان الله دلته معنا ده ورقد کذب یقینا تکذیب کړه خواندان د هجر المرسلین د رسولانو وادي شعیب دغه صالح دی واتینا موږ ورکړو دوی لرا ایتنا زمو فکانو نه دوی و دغه هراس کوونکې د مرز دی او وکانو دی شو تاشر بن الجبال کورونا یغرون کورونا امنین زم په امن کې کونو د الله عذاب پر وتلنا فاخذتهم الصيحه ونول درره چې سبات يمكن فماغنا الکه د کار څونه کې کورونا مرونه مړ د الله عذاب چې راغلی به دې نشي بچ کېدل په استغفار کې د رسول الله سره په مینا ایمان باندې شکر باندې تزارو امر بالمعروف نهی عن المنکر د پیغمبر وجود شوږي فما اغنا پس د فنکران هم د دینه فایده ورنکړه ما واسه چې دوی کسب کړي دي عقل دی او ما خلقنا من پیدا کړی اسمان او د اسمه حکم چې دی ما بین کې الا بالحق توحید د پاره الا بالصدق وان ساعه یقینا د قیامت شیخه مخالاتن ګره مخواړو په مخړورو کې صفح الجمیل معنا باسن وسره مکو تقریر کې نمونه مالا ان ربک یقینا استعرب شیخه مخاړه پیدا کون کې په دې استدلال القرآن ولقد اتینا کې یقینا موږ درکړې تعالی له ودا من المثانی چې بار بار لوستل کېږي بار بار نازل له قرآن العظیم لوی قرآن دینه مراد شری بقره فاتحه
اوس وایي مړه د مالداران له ما ورکړې سترګې په کوم بنده او هو ساجب گاډه دي ساجب بنگله ده ساجب قالین دي ساجب پلان دي تاسو کوي الله وایي موږ دا حدیث کې راځي صحابه ویل یا رسول الله داخله به مسره څنګه مينو کې الله وی عقیده توحید ساتي او د خلکو په لاسونو کې چې کمال د التزام ما سترګې نظر ما بندوي هله وجنه ایوب شیخانی وایي چې سره مشر ګرځيږي په هغه ټیم کې ګرځيږي اهل علم فرمایي چې یو د دې خلکو په لاسونو کې کمال د الت نظر باندې کې یو خبره پکې ده موږ د ورا خپل سترګې د اله ما غسر چې موږ مزي ورکړي به مالداران لمن هم دوی نه مخ بګي غالم به باندې دلیل به چې کافر کی خفغان منه کې چې ګوره یې سنت مقابله سو کې بس الله پکې دوی حسن غیر اختیاري دي معنا د دوی بوج پتان راځي یو جواب یې دوی د وجنه کار مپرې ده او کته خپل وزر د مؤمنان لره تمرګرو بډې له اساته او وقل وان انا يقينا شمير ورکم ان کې ملو به کارا پیغمبر خو نیم تاسو له دار اور دغه اله خو نیم چې باران نو کوم خزانه راوړم کما انزلنا لك سن چې موږ نازل کړي په هغه چار المقتسمین دي کې دوه معنا غاړي چې دوی تقسیم کو به متعدد کوڅو کې چې د محمد راغله لیوانه دي یا قسمونه وګړي چې د مقابله وکړو کوم دي دا الذين اخرجوا القران چې قران ګرځولې دي ټوټه ټوټه قرطبی لیکلی دا قران ټوټه ټوټه کول بل ختمه نه رد کړم نه راوړل ټیک دا ول اخره پاره کې د ماشوم لپاره جدا کړی شي چاپ نو دا صحیح وي خو لیکن نور تقسیمول د قران عظمت ختمي دیو جن باز خره دا قران په ډیر وړ چا باندې چا پیدام شي نه دا فورب قسم نه صاحب دې رب باندې مخ سوال کوي دي ټولونه سوال کلوې نه کو مقامات جوړي عبد الله بن عباس فرمایي وو جوابونه کړی دي زما ستانه کې سازمانه سوال په دې باندې نه کیږي چې الله تی عذاب لري کیږي به عزت بنه اما دا څنګه چې کوم عمل کړی دی نو فستا بیان کوي ما په څه باندې تاسو امر کې دي شو مخاړو د مشرکین سره اذر ور شي شب بوکس باندې وال چې سم اثر به وکي لکه څنګه ورته ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا والله لا يشير اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا فصدع انت ورته فصدع بما ته فصدع د څه بیان وکړي چې زړه ور باندې وشکوا ان كفينا كتسليخنا من فريتر بار ټوک مارانو الذين اعوذ يجرون ما الله شذكر سيد الله سر الى اخر يعذب الى بل پسو وزل چې په بشي او ما غو چې الله عذابونه پیرا وسو چا باندې نه کې چا باندې سنا اوس تسلی چې کله پیغمبر دعوت کو دی او مقابله او په خپل شو الله ذکر کو بعض خلک وایي کنه موږ جوړه کړی دی بس تسبیح وایو موږ کوو ولقد نعلم یقینا موږ پته انک ته چې یقینا ته چې تنګیږي تاسو نه به ما پاس شو دی وایي چې ویل نه حدیث پتوی کړی دی مفعول به کټ کې پس مې دی وکي تسبیح بیان سره د حمد رب او سره سجده کوونکو او عبادت ربک بندگی کو د خپل رب ته دی ورشته را شي یقین ګران دي چې سیدار کې یقین دا شی به عبادت مکو نه یقین معنا د مرد دلیل په سوره مدثر دی دویم دی یقین نمخ عبادت خود شک الله منینا دریم چې بیا مکلف دی دا غفلار به مکلف دی عبادت کوي خامخا ورس آیت کی سورہ نحل دلائل نعمت بیان اتا من یأتی امر الله بسم الله الرحمن الرحیم رب شامر د الله تعالی په مکه وې دي دوه معنا غانې دي اول امر لنا مراد عذاب د تعالی په مکه وې عذاب زر زر راشه امر لنا مراد قران دی فلا تستعجلوه بالرد تعالی په مکه وې را دیږي سبحان فاکدا غړ او تعالی او شد لاسن شد برخداران جوړي کته کوي الله ملائک بالروحي وهبان من امره دا غره امر علی من یشاء بچا باندې شو غاړي دینه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا الله په کړه چې بنی اسرائیل نه چان ک بنی اسماعیل الله یا کته کوي ملائک بالروح په علم د قران من امره په خپل امر چاره شو غاړي الله دا قران زما خو کړه چاره ورکوم چاره نه عبد الله بن مسعود فرمایي چې دین در کې با نه ډېره مهمه خبره ده الله په دوستانه کې من عبادی پس خبره باندې د قران مرکزی مسله سره انا انزل دا دې خبره چې تاسو یې ورکه نو دې خبره یقینا نشته حقدار مندګي مگر زه موفت تكون زمانه ویریږي عقلی دی خلق السماوات اسمان نے پیدا کړو د ازمکه بالحق توحید د فار تعالی او چې د اماده سره مشرکون چې داخله کې برخداران جوړي چې فلان او فلان فلان تاسو سره شریکان دي نه زجر خلق الانسان انسان پیدا کړ من نطفه انسان کې نه نبی جګړه مار د مبین خارا خصیم جګړه مار ساس یې معنی نه پیدا کیسه وی الله نه منو دویم خصیم دلته کې معنا داتا د ساس کې معنی نه پیدا کړل الله دې معنی نه شوبه پیدا کړ به خبرې کوي ته ور د شوبه ته کړه سوچ وکنه نو سپیکر شته نو سوريشته आवाज کوم ځین الله راوځي دلیل به شي لسان العرب کې منظور فرمایا په القسام غیر یبین راځي غالبا ولا نام پیدا کړی چار پیان لکم ساز لپاره په ابره کې اسباب گرمایش ته پټوغان وړي
او د قشان چپنی او نفیر و منها باز یغنا تاکلون تاسو خورئ بل ولکم سیستاو پر پیا بده کی جمالون حسن بین پاټم چې ما خبره ولې د قشان شي ساره بوزي سوال اول خلک سار بوزي به ورسره ما خبره ولې شیخ عبد السلام نقطه بیان کړل وې دا سر چې دا تشیم پریوتی غوشیان باندې ککړی بیډولې او مازیګر کې راځي نو خېټه هم ډکې بوزانه لکه مکیم باره کوم سکرین تازه ذکر حال مخکره وړو وتحملوا باری اثقالکم تاسو درانه بوجنه اله بلدکم تاسو خالله لم تكون جنه اله بلدن خالله لم تكون جنه تاسو رسون کې غیر الله بشق الانفس مگر په تکلیف د ځان بوجه چوڑی څومره زور ورکې جنان دیلا ماشين له بل او اوکله ور واچو اصله کچر ل روان کی ان ربکم یقینا صرف تاسو رب چې خامہ شفقت کې رحیم مهربان بل اسنه پیدا کړو کچری پیدا کړو اخره پیدا کړی دغه پر اساس به سوال شو ډولې احناف وی بده از وکنه روا ده ځکه زینت ویل دي جواب دار شي دغه کې د از وکه جائز ده او دا خو چونکی احسانات ثابت دي ويخلق الله پیدا کی ما صلی الله تعالی تاسو په دغه چې د موبایل نیټ تاسو غواړئ ورس په موبایل کې نوی پروګرامونه دي ويخلق الله پیدا کوي جازونه ورسره کې جواب د سر مرد اعظم راځي درې الله ذکر کوي ولی ذکر کوي جواب وعلى الله فالله باندې قصد السبيل بیان دی لاره دی ومنها قوم جائر اذن یو قوم دی کوګ روان جائر صفت ته موصوف پټ یو ومنها د دې لارونه باز لارې کوي نور لارې کوي دي منها معنا غیره سیدل القران او سنت ورسره کې جواب د سوال اخر ولی مان راوړي ورو شاهد الله پاک ولا ادا کوم تاسو هدایت کوي جمعین ټول ته یو ورو شاهد کوم بل خپل دلیل باران ولذي الله ذات شراوري من السماء دبر مانوبا لكم ساز فار منه دغینا شراب مسکل ومنها دغینا شجرون دي په پایږي تو سیمون تاسو سرویس راوي روټي کنه غاګانی سلیپ سپرلی کی ور کوچې نه ګرځي بل راتو کای لكم تاسو لبي پای بنه زرع فصل او زيتون خونه او د قشان کجرا ولا انا بانګوران ومن كل ثمرات ارګ شمه ان في ذلك غینا په دې نخرا قبل یسوچ نه کاري سوچ خلای اوګه په دې بل وسخر الله تعالی بغیر تاسو شپه ورځ سمنه یوزي بل راځي شپه لاړ اوس ورځ راشي یو ګدره بل وړه ده یو یې خراب لا ګرمه یو نه برته یارو الله اکبر والشمس دان اوس وګي دا تو استوري تابع دي به امر دا په امر د دې استور سره دا مسخرات لفظ وری ویل چې بعض خروي د پلانې کار استوري کې نه سورې په خپل دي ان فی ذلک یقینا بدی کې نه خلا قوم شاغل نه کار علی استوري تابع دي نو بلم تابع دي بل ومواچ الله تاسو پیدا کړی په اسمه کې مختلف دي رنگونه صفي مارکیټ لور څه تاسو د مولې سرخت دی د کوي دی فلان ان فی ذلک یقینا بدی کې نه خلا قوم نشنه ستاري بینو بس دا تفکرون او یذکرون او یقلون فرقونه شیخ عبد السلام رحمه الله ذکر کړی په خپل تفسیر کې بل وهو الذي الله ذات دشتابه کړی تاسو درې له تقول شو خر منه دغه لحمن توري وخت تازه مې احناف به دا مې چې دغه کنه دا دغه وخت ټینګواله د دې کې ویني نشته الله ویل وکړه بل تاسو رو باسي منه دغه نه الله وی غاڼه به اغوندې وترل فلګو ته وګوري کشته چون کی په بلې کو بور راولې تب ته وشورې فضل الله جهاد حج دعوت ټریننګ تجارت حدیث کې راځي بغیر ضرورت نه ودا درې کې نه ګرځي چې درې وړ دي علاقات ولعلكم الذين فارغ شکر باسي بل والق الله غرزوري د اسمه کې رواسي قرن انت مید بكم دی وجه نشلک قرباني ونه خوري الله تمید او کراهیت انت میدا نبی خو زلزلې کېږي مخکې موږ د قیامت زلزلې د الله عظمت زمون ګناونه نظم کې باړاس او د قشانه الله رب العزت خپل طاقت مونږ لکې توجه مړی او به څه کول پکار دي استغفار ذکر صدقه ورکول غلام آزاد ول وانهار النورنا او د قشان لاره لعلکم دل پاره ته چې مقصد ځان ورسوي د غرب په سر باندې لاره ده پښتانه متل کې غر لوري دي پس تر لار شو او نور نه کی و به نجم پر استوره باندې محتدو دي مقصد درشيږي استوره درې پیډي یو مقصد د بسړې درشي ټی معلومه دویم ډول او دریم شیطانان به وشتلږي رد شرک خالق یو ذات دا پروګرامونه کې بل د شیندې ایدا ډوړه برابر دي نه جی اب من يخلق اسو چې پیدا کول کې کماندار به شاند اچھا چې پیدا کول نه کې فلا تذکرون مناسب نه کار نه لري وسو څو نعمتونه متاسو لري وان تعدوا غوشمار نعمت الله شماران نشراو سه ان الله یقینا الله غفور رحیم دی رد شفر او الله يعلم الله دې پاس چې پټوي ښکارا کوي رد شفر دعا والذین آسو چې دوی تر امدد شوی من دون الله شوا الله نش پیدا کولې اڅ شي دې په خپل پیدا کړی شوی دي اموات ندي غیر واحین ژوند دي نه بيږي څو خبر اوچت کړی شي د جنا باز خلکو استدلال کړي اموات چې مړ دي نو د عیسی بندګي شو آیات دلیل به دي چې عیسی مړ دی درې جواب دی
یو دا چې الزامان ور باندې خبره کو چې د ملائکه بندګي شو په کار دا چې هغه مړ شي. دویم اموات معنا د مرګ والا دي، ځکه یو موتا دی یو اموات. موتا مړه اموات مړه بشي انده زمانہ کې. او دریم چې کله رب العالمین رد د شرک نو پاغي کې چې کوم مزداق یو کني هغه ټول د منځوړي مړه اکثر دي هر چې ایسا هغه کې ژوند لري ورسره به مړ شي. وما يشعرون به څو خبره وشي شي. توحید منکرون لزجر او جواب د سوال دي ټول دلایل نتیجه سره. الهکم حقدار د بندګۍ ساسو کې یو دی او فلذین اخر چې مان لري په آخرت باندې ژوند بد ګڼ کې توحید لا او مستكبرون وجدار شدید تکبر کوون کې یا حال لا لا جرم خامخ دي کې معنا د لابد تر ان الله يعلم الله في پاس شدی په ټیو کار کوي انه یقینا الله مين کې مستكبرین سره محبت الله صفات دی ایجابي او سلبي دواړه. ورسې کې واسترغب قران له مخالفین لزجر او اذا قيل له اذا ما کله کله قيل چرسو کې ویله هم دوی په خیر دی. و اذا قيل لهم شکر دوی ویل شي ما انزل ربكم ساس رب نازل کړي نو قالو دی ويا ساتر الاولين کشي بخانه دې دوه معنا غانې دي دا مړه غب شت دوی مې دې مزداق حاضر شوی دی اسطوره یقینا دی. بيحبل عاقبت دا چې دی وبار کې خپل بوجونه کاملتن پورا د قیامت ورځ باندې ومن اوذار الذين د بوجون دا چان چې دوی ګمرا کړي بغیر د علم ځکه منسن په اسلام سنت سیا حدیث کې چې غلط لاړ جوړه کړه بس او بال له څومره خلک پیروان وبال کې شریک. الله اکبر. د خلکو ډرامې ګور جوړې کړې دي د شرک اسباب کتابونه لیکلي دي تر قیامت پورې دا ټول ټول دوی په روان دي. الا خبردار ساما یذرون ډیر بد اساس دي بار کړي ورسې کې وس الله سو دنیا د عذاب نه را داخله د توحید مقابله کې الله یې بربادوم دوی. قد مکر الذين یقینا تدبیر جوړ کړي اچا من قبرین شو دینه مخکین فات الله الله را تکړي دا بعد من القواعد تهذابنا فخر را پر وته په دې باندې چې ان په کوم د باران اور اغله دوی را عذاب په دې شو طریقه شو دینه پويږي صرف هم دغه عذاب دی. ثم يوم القيامه بورز قیامت الله وشرم يدوي او يقول فاغد الشرم من الله متوسل رد شرب ويقول سبورت وي اين شرط الشركاء زما خلا په اقرار کې شرکا نه بسامکم الذين اتاسو پړک پړک به دې پین دی مبارک شخون سخت پړک پړک به دې چې څنګه راولي اورت کوي. نو قال الذين ابويا شاوت الاغصبوت العلم شيء نمبر کې شوی ان الخزي كان دا شرم نن روز وبد حالت غیر مسلم ده زجر بل دنیا د اعظم نه را الذين اغصب چې وفات کیږي له ملائکه په شال جوزنه مې کړه په سبب د شرک دی بوا چې جواب ما كنا نعمل مو خوش بد نری کړي دروغ ویلې دي بد نه ویلې برابر نه. ان الله یقینا الله په دې پاک عمل چې تاسو کوي فتح ذی دروازه جهنم لا جهنم باندې جوړ او بد ابن کثیر وي خالدین فی همیشه به پای کې او فل به سړي بد دې زیرو شیدونه متکبرین او د جانب مقابل مسره وقیل او ویل شی للذین عاشر چې تقوی غنی ما انزل ربکم ساس رب نازل کړي نو قال ابو خیر انزل خیرا للذین عاشر احسنوا شی توحید قبول کړي په دې دنیا کې حسنتن که حالات دي او دار الاخره کو رسنه خیر او ورده او خدای کور دې متقینو جنت عدن بدل جنتونه د عدن دوی په داخلي غیر او تجربه یې بدایل نه ورنا لهم دې لپاره بیا به دې ما شاون چې غواړي اسب مو غواړي غلب مو غواړي لیکن د شبري چې فطرت نه خلافي نسوار او بل کذالک دقشان الله جزاء ورکه متقین الله هدي وزن کدن حال ورده موحد الذين اتوا شوفات کی ذل ملائکه د شال چې پاک دې شرک نه ای خوشاله وي یقولون ملائکه ورته السلام علیکم بدر السلام داخل شي جنت لا بما كنتم بسبب د عمل شاسو او دنیا د عذاب نه را داخل دې انتظار کې الله وشي عذاب پیرا ولما هل ينظرون داخل انتظار نه کوي الا ان مگر دې خبرې چې راشي ذل ملائک او یتیا راشي امر ربک صادر امر کذالک دقشان فعل الذين کار کړه چې من قبل ان شي دین مخکري اتیان د الله صفت دي دلته امر ذکر کړي خو الله به ظلم نه کړي ولیکن کام دوی په ځانو ظلم کوي وسوي جزاء من جنس العمل لبد کار څخه به سزا بخوري فاصابهم فسبت وبرسول وبرشي دوی له ناکارا انجام دا چې کومه عمل کړي او حق بهم غیره بوا چې دوی باندې ماکان به ایسه جون سزا را عمل شو ور ټوکی کړي دي رد شي په دعا او دوی هم دا شرک اوسه به د الله خو خلا وقال الذين ويبا کسان چې شرک کړي لو شاء الله کذ الله خو کوم بندګی نه کړي من دوني سوا د الله نه دي چوشي نو زمون پلارانو نو حرام کړي من دوني سوا د غني چوشي کذالک دا قشن کړي د هغه چا من قبل شو دینه مخکې نو فحق على الرسول نشه رسولانو مگر تبلیغ مبین خارا المبین ورسې چې جواب د سوال چې الله په دې شرک راځي نه به ولري
ولقد بعثنا يقينا ملګری دی په هر امت کې رسول ان عبد الله دې خبر بارکه چې بندګي د الله او کې وښنه به طاغوت او نزان ساتي کل معبد من دون الله تقسیم فمنهم بعض الذين مناسود چې الله هدایت کړو منهم او بعض الذين اوس حساب شي په باندې ګمړای فسیرو بسو ګرځي رجما کې فنظر وګوره کې فکان عاقبتون مقدمین څنګه انجام تکذیب کړل شو تکذیب کوونکو ورسره کې پیغمبر الله تعالی ورکړي کله هیڅ کې دې په هدایت باندې فإن الله يقين الله هدایت نه کې منا او چار چلې ګمړای کې او معلوم نه بيذر من الناس چوکما کې امرت شفاعت قهري ورسره کې زجر دلر په بل شي په انکار د قیامت نه کوي واقسم بالله قسمونه کې په الله باندې مضبوط قسمونه نه رو شته الله تعالی يموت او شمړ دي بلا ولنه وعده علی پیغمبر حق ضروري چې الله مړ کړی دي ولکن اکثر الناس اکثر د خلکو نه بيږي قیامت ورې راولي چې جنت له بوجي بل جهنم لزګي او عمل کړي بل بد داخل شي قیامت راشي کنه ليبين دې لپاره چې بیان کې لهم دل الذي اساس دې به اختلاف کړي ولي علم الذين شمالون کې اخرج غیر مسلم دي کنه دوی درو جنا جواب د سوال قیامت چې راځي څومره وخت لګي یو امر سره انما قولنا یقینا زمون وینا یو شر اذا اردنا او کلم ګرادو کنه نقول من وی غیر شغه به شي ترغیب هجرت دا چې ځکه الله یو وخت تیریږي ذاتی هو الذين اخر هاجروا شي هجرت کړي فی الله د الله په لار کې فی الله معنا د فیر پر د غماس ارس ماستر دی په دلار کې شمول شوم په مهاجری د الله د رحمت مش په اسباب د هجرت ابن قیم بیل کې هجرت الله دی او بل هجرت رسول دی من بعد ما ورث سیدنا شجرن پیګړې شوی دی من بخامه خیتلا ورکو دره په دنیا کې حق تیار به دره حسنه که حال اول اجر اخر خامه خاص د اخر چې اکبر لوی دی او کان عالم ارمان کې دوی دی نو لما ترکو الهجره خو هجرت یو مشکل لا سبب کوي ترغیب صبر الله الذين اخرجوا صبر کړه والا ربهم بخبر لبانه ځان سپاري ورسایت کې اوس د پیغمبر سره وما ارسلنا من ذکر من قبل انسان وړاندې الا رجالم غر شړي موږ کړه غوړه او فسر اهل ذکر ته پوښوي ذکر والا غوند بلا تعالی مونږ نه پويږي علما اهل ذکر قران او سنت والا رد به تقلید بالبينات بخارت له باندې موږ دلګری دی او په وړو کتابونو وانزلنا منازل کړه تعالی ذکر له تبین للناس تشریح دي خلق ولا تبین تی کې دا معنا د پیغمبر حجت ته کنه د حدیث شیخ عبد السلام رحمه الله انکار حدیث انکار قران تکرار استدلال کړی دی ما نزل الیهم چې کوم درې نازل شوی د لکه اخی مصلات څنګه موږ پیغمبر تشریح کو احادیث او قران دواړه باندې ایمان لرو مونږه ولعلهم يتفکرون چې پر داخله سوچ وکي سوچ ورسېت کوی دنیا د عذاب نه ګورم به امر کېږي ابا من الذين يفهمون کې داخله مکرو سیاج کارونه کړي باندې دین يخسف الله بهم ان شاء الله بنده بچي به رزمه کې یا بلا شذر العذاب من هي صبر شي طریقه شذ باندې پی او ياخذهم يا بالله ونسي في تقلبهم باو ترا وخت دې کې دوه معنا غاندي لوبي وکي راو به نس دویم په دې اړه طرف یو اړه سره وکړو بل څه به چې راځي کې ورمړي فما هو پس نه بي دوی به بچ کېدون کی او ياخذهم يا بالله ونسي دوی سره دې فإن ربكم يقين تاسو رب دې شفقت کوونکی دې مهربان ولې نه شي ځکه شفقت کوي ورسې کې بل اخر دلیل اولم يروا داخله نه ګوري لا ما تعالی جل پیدا کړی من شي نه لوشي او لوړي دغه سوري دیکي طرف لا او چپ طرف لا سوال یمین مفرد او شمال جمع را دې دوه جواب لري یو دا چې کله سړیا د قبله په طرف باندې ودرېږي مشرق په طرف باندې دیکي طرف لا کم ملکونی چپ طرف لا زیات دویم شروط دیکي طرف نه دا او بین روان دی هغه په دې حال چې منقد الله له دوی ذلیل رد شي په سجده ولله خاص الله له سجده کې چې اسمانونو کې رسېږي اسمه کې رسېند سره او د شامل او هم له استکبرون دي تکبرونه کوي دا ول سجدي کوي يخافون ربهم يريګي د خپل ربنا من فوقهم دفاس او يفعلون او کیا چې دوی امر کړی شوی دی رد پاجه چې هر عمر ملائکه او به ګناګار کینا اوس رد شي تللوهیا او وقال الله تعالی فرمایل من سید خدایا خنو ډیرونه سینا د الله سره په شریک نه راوړي کې دوی کو درې شریک انما هو یقینا ناغه حقدار بندگی لري کې او فیه خاص مال رب فراب بندگی وکي ویریږي التفات ده رد شرک تصرف وله د الله په اختیار کې حاضر شي اسمانو زمګری خلق ملکن عبادن او له اگر الدين دین د واسمه نشه غیر الله سوا د الله نه تتقون تاسو ویریږي اوس وی دا کوم نعمتونه چې درکړي دي داس ما دي خو چې شرک کوي ګیر وم کوم وما بكم هغه چې بتاس باندې کوم نعمت ده فمن الله د الله خو ثم اذا مسكم شي به کړو ولې چې تاسو اذر بدن تکلیف وي خاصه الله رب کړن شيږي تجرون دا معنی لکه سپي واړه واړه بچی چې مخیخ نه لګي ایثار شي شرک وسه او پایځه ثم اذا كشف به چرړي کې الله در بدن تکلیف تاسو نه اضافه فرق یو ګروپ کوم تاسو نه به ربیم د خپل رب سره برخدا جوړ کې دا بابا جوړ کې زړې لري کې ودا او یې چرونه دې ګر شي ما دا سره پر شنه پیږي عیسی ها لیک فرمانا دا عاقبت شي انکار کوي ما پاساته نو څنګه ورکړه ما سي حاصل کې بسو په تعلم کوي چې په پر انجام
رد وای جنو دې ګرځي ما دا اثر پاره چې نه پیږي نصیب نه سي ما راسنه چې موږ ورکړي لکه غیر وی شریف او رسم عبد القادر لره ادوره کا د مونږ د عائشه پنامه رضی الله تعالی عنها تله قسم په الله ساسو نه ته پوښ وکړي چې بار دا څه کې چې تاسو کوم افترا کړی دا رد شرک هغه چې ملک د الله لري غړي وای جنو دې ګرځي الله د الله لپاره البنات لري سبحان الله پاک دی ورهم دې لپاره ما استمون اسی چې دی واړي څو بچي ورته بچ لور دې شوی دا بس پټ شي و اذا بشر چې کله سیره ورکړي شوی د رب الانسا بجره نو ګرځي مخه تک تو هو کدين دغه نډک اتوار پټ ګرځي د قوم سره من سو اماد وجله بد احسن شوی په سیره ورکړي شوی د عبارت دی وای تفکر سوچ کوي چې آیا بن کی هو دا بچي نو خو مؤنث تا په بار ولادت سره یا مذکر مؤنث دواړه یو شی په تکلیف او کني نه باسي په تراب د خاورا اده قیس ابن عاصم واقعه چې عمر دا خبر منسوب کړي چې غلو خکړه دا غلط راځي دا غلو حبسه وا الا خبردار سا امر بد احکام کوم فیصله دوی کوي اوس جانب مقابل لتخويف للذين اچار چې ایمان لري په آخرت باندې حال بد دی ولله الله لرن مسل على صفاتونه چې دی ولا عزيز الحكيم زورور د حکمتونو والا اوس جواب سوال ولله رانی شنه بس استدراج نو کړي ولا کوم یو پاتې وي د موږ تاسو نه سيسانو له ګناهونه دي چې د حد نشو غیبت شته بد نظر شته لټي نه توجه مانځي ګناه کوي زنا غلا نه شي ویلي کچرت الله نه ول الناس داخل بظلم وسو ظلم دینه ما تر کال نه به پرې خودره په دسمه کې چې زنده سره لیکن الله ورسکی راځي مسمم معلوم نه ټی بل پیسې اجا اجرم چې نیټه راشنه ورسکی یو ساتونه مخکې کېږي ارګه مخکې کېږي خو نه دی وری ویل دي د استخرون لپاره یا جاء کی معنا د قربره یا عطف د باغ باندې او یجرون ذکر جلیل الله الله لپاره ما چې بده غنی وته سبو بیان دي چې بندرو ان لهم الحسنى غدا چې لپاره حکم انقبتی قالات لا جنم خامخ ان لهم النار لپاره ورده انهم یقین دوی بزرگ باندې ورتلی شي التا مفرتن بزرگ پر داخلي ورسه ته اوس په دا اول ګمرا دي ابلیس څنګه کنه چې خلک واړه ولا تله قسم بالله لقد ارسلنا يقينا من لغير رسولان الى امم ګروپون لره من قبل انسان وړاندې څخه تاخر نبی فزين لهم الشيطان ابلیس له وکړي دي عملنا فهو اغه دوی سليم من رسولهم عذاب عليم دوی بدرنا کسابي ورسه کې اوس شته د قران وما انزلنا من نزل عليك الكتاب كتاب الا لتبين مگر دې لپاره چې بیان کړي هم دې لپاره الذي اجد به اختلاف کړي قران کې را مسله توحید قیامت نه انکار وهدن او هدایت او رحمت دی قبل شي ایمان لري عقلی دلیل باران وشي دانی نتی غروب وشي دا څوک روب وشي الله هم دې موږ اډو کې برابر کی او الله والله نازل کړي من سمای د باران او من سما معرفت په ټول اتر باران ایمان نه کړه په دمر راځي فاحيا الله تعالی ذکر به په دیوانه لازم کور سره وشکارای نه کمر نسبت د فعل الى غیر ما هو له مجاز ان في ذلك يقينا بده کې نه خراب قوم نشي خبر اوري بل عقل دلیل اوس باندې ګوره واده خالص شو درکې پدې کې ګوره ګندګي مشري خېټه کې وینم ده امدق قشان خالصه بندګي د نغواړي و ان لكم يقينا شس او لپاره په نعام بل شي په ان کې برت منس کو تاسو باندې ماده څه دې بده خېټو کې دي من بین ما بین دا غشانو کې د وینې لبن خالصن شو د خالص سائغن خوندور کوونکی ریس کوونکی لرا حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي شام تو عام د شراب دي او دې باره کې د برکت خبره ده زیاتواله نشکري ومن نور درایل ومن ثمرات دقشان مې ویل کجورو د انګورانو را تتخذون تاسو نشي منو دغه شربت او ورزقان دقشان خوراک خيستا ان في ذلك يقينا بدی کې نخرا او قول شاغل نکاري بل واوحى الله الهام يسارب الى النحل تور مچیر راندې خبره باره کې چونی سمن الجبال دي کورون او شجر دي ونه نو ملاشتن شدي جوړي ارځي کی ثم كل باخرى من كل ثمرات ذلك شمه او به روان وشي قبل رب دي تابع لا ربنا مراد الله دي او ربنا مراد مالک دي چرته شي پټي وړي شي راوي من بتونیا من بتونیا دي غي دي خير نو شراب مشکل مختلفون الوان ورغوني جداري په بدی کې شفاء د خلق لرا قران کې د قشم بدی اصل کې حدیث کې راځي کنه بدی کې شفاء یې نه کم کول کې اصلي ان في ذلك حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له کسره روح خېټه خراب وي اصل ورګه به نورم خراب شوی اثر ورګه به نورم خراب شوی اثر ورګه به جوړ استر روح خېټه د جيب کړي ان في ذلك یقینا بدی کې نه خراب قول چې سوچ نه کارالي رد شرک الخالقات او الله الله تاسو پیدا کړو وفات کوم منکم یراد بعد تاسو کې اوسې واپس لشي ارزل العمر لرا هغه کوم عمر دی لکای د لپاره چې بیان پیږي ورسره علم نه پیچو شي باندې خبره حافظان کار نه کوي ان الله یقینا الله په قدرت والا دی ورسره کې وسوي یو مثال یو شی له 100 کروڑ روپے ورکړي بل ګټ کې مزدور دی آیا دا 100 کروڑ روپے ولا اغلا د سي اختیار ورکړي چې څنګه تصرف د روپے کې کوم تاسو کینا نو په ایمان او چې بده کې تاسو ځان سره شریک وي د رب العالمین سره ول په لوهید کې د معبودان شریک وي
او الله غره کړي باز تاسو باز نور باندې فرزق کی نو چې دا خبره کړي چې زر زمين او سن شریک دا غلطه ده. فمن الذين بس دا انسانان چې غره کړي شي واپس کوم کې رزق لره علامه هغه سره چې مالکان دوی لا شونه خودوخ مخوري دي دیګ نه کنه نه فهم چې دوی پای کې برابر شي ای په نعمت الله دوی انکار کوي نه ورشه کې نو خپل درې او الله جعل لكم الله ګرځوي تاسو من انفسکم تاسو د جنس نه بیانې دلیل به دې پیرام سره بوادنه کوي ځکه جنس دی او جعل به ګرځوي تاسو من ازواجکم تاسو بیان نه بچي او نو شین او رزق درکړه منه تو عبادت مزیدار نه اپ باطل دلته عبارت پر اف بالمعبود الباطل په معبود باطل باندې داخله کې مان لري په نعمت د الله کې انکار سینه په کار پر د شرک عبادت و يعبدون غير مدد شوی سوا د الله نه ما غسر شیخته نه لري دوی درې په سماوات د بار او د زمکه نه شي دا داګان دي شو ورکوي سخی جانم او نو طاقت لري دوی سوې وګوره ته چې مل بادشاہ ورته ډایرک ورشي نه څنګه ورشي دل به باغله ورشي جوابدار مل بادشاہ خبري کې په دې اطلاعات الله رب العزت ارچا بغړ په دې شیخ الاسلام رساله ولګره الواسط بین الحق والخلق مجموعه والجل کې نو فلا تدرب تاسو بیان الله علی مثالنا بجدي کې اشاره وکړې دی لا څومره صفاتونه چې قران او سنت کې ذکر شوی د الله باندې ټول منو کومه له بشانی کم چې دا شامل مناسب نه تفویض کو نه تعطیل کو نه تشبیه کو او نه تمثيل بل ان الله يعلم الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ بل دوه قسمه یو سره د غریب او بل مالدار د شمال لګي د شیدا دوړه برابر دي نه د اساس معبودان غریبانان دي الله ارڅ ور کوي ضرب الله بیان یو مثال دی غلام مملوک وی غلام لا يقدر قادر نه پیږي چې منه ومنه आवाज چې موږ زغور کړی د خپل درم نه هیڅ فرا خارج به خرچم کې دیغه نه پټو کارا ایدا برابر دي نه الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله رضی بلکې اکثر دین په ورسره کې وسوي ځکه د لایستون په منځ کې ورول ځکه اخر کې ځکه وضاحت دی بل مسله یو کس ته دوه کسان دي یو غلام دی ورته چې ته به سرمایه وشي 100 روپے وګټي هغه نر بچي 200 راوړي او بل وی دا سرمایه به وشي تجارت به کې هغه سرمایه هم لاړ شي ګټم لاړ شي قرض هم دا دواړه برابر دي نه هغه مشرک معاهد وضرب الله بیان کړی مثال دوه کسان واحدهم یو دوی کې اب کم ګونګې دی قادر دی پیچو شو هو کلن دا بوجه بری خپل مولا اينما چرته چې متوجي کې راتګ نه کې راتګ رکی به خیر نه راوړي خیر هل یستوی برابر دي دا واسو شامل کې بلاد به انسان او انصاف او دا پنه قرار دي نه رد شرک الغیب پر علم جواب د سوال دوی علم محمد الله نه پټیو ولله خاص الله علم د پټو شنه د اسمان او د زمکه لري هغه چې پټ شنه به سمال علم ورته موږ نه پټته وما امر سار قیامت امر باندې الا مگر بشان د پړق د سرګو دغه نم نشني بل هو اقرب ځکه یو ان دي ان الله یقین الله پارشمانه قدرت لري اوس بل عقل دلیل د مور درهینه اشاره وي چې نه پیدا کړی چې بده قادر دی نه مور نه ورس خو پیدا کی خامخه او اسباب د علم بیان کی زجر به هغه چې اسباب د علم نه پیدا نه دي او الله الله تعالی رسول من بدون ما اتکم د خیرته من اساس الله تعالی نو پیدا به چی شي او به ګرځول تاسو اسمع کوی سامع او ابصار او سترګې وژونه لعلکم ذل پاره شکر باسي ومنستو ان ارشه په خپل ځای کې استعمال کړي چې رب العالمین له توجه ده بل عقل علم يروا داخل نګوري له تیر ما غره تعبیری فاغه پزار اسمان کې نه بندي دیر الا الله سوا الله نه سوره ملک به سو الا الرحمن زکات رحمانیت خبره د برکاتو ان فی ذلک یقینا بدی کې نخرا قوم نشي ایمان لري ورسه کوڅوي نعمتونه ډیر دي راکم ځای مشه درکړه الله تعالی نعمت دې کوټه کور او الله جعل لكم الله ګرځوي تاسو تاسو کورون نسکنه نارام قطاده سے فرمای بدری شنو کارم خپل اهل راتل کورلا او شپې خوبه وجعل لكم به پیدا کړی تاسو د هغه سرمنو چار په نو کور نسب کې غنئ پور سفر تاسو ويوم اقامتکم پور سي درکې دوستاسو کوچین دي پس کمال روانه کې وځي چیزو نو دیشین چې زه په ځای باندې او هغه کوچین چې دي هغه شي کې به په دې وخت کې خپل کورونه وړي او د قشان د پښمنو د خانو او باریا د هغه وجغنو د شیلې او اشعارها او دو اسواب اسی کې د وکانی او بار د غډانی پښنده وړي او اشعار د چلوي وي اساسا سامانو نو د قشان پیری د وخت پورې پرشنه ته جوړوي او الله جل الله ګرځوي تاسو نه ماده اسنا چې پیدا کړی دي سوري وجعل لكم به پیدا کړی تاسو نه من جبال دي غرون ناکران سوري غټ سرنګار دي غرون او جعل لكم به ګرځوي تاسو لکه میسان چې بچکی تاسو د ګرمه او بازي کمیشن دي چې بچکی د جګړې نه صغر کذالک ایتم مدقشان پورا کې نعمت به تاسو باندې د پاره چې تاسو تسلیم کړئ شي خلګوي کنه ودا زری مرمه گاډي د نعمت دي ترغیب دوی له سجده رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ده فإن تولوا کدی مقاړو فإنما علیک البلاغ یقینا بتابان رسول المبین خارا تبلیغ کوا
ورسه کې وسجره يعرفون دي پیش نعمت الله به اس انکار دي کې اکثر دي کافرون غیر مسلم دي ورسه کې واستخفوا ويوم نبعث فورسم بروري کو دار امت الله یو غوا ثم بس ځغنه به اجازه نشور کې دا اکثر کافران دي او نه بدون طلب توبې کې دي شي یستقبل دا معنا واپسی دنیا لا طلب توبې ازاله عذر عتبه او عتاب نه دي ورسه کې واستخفوا واذا الذين شهدوا الاخر جزر مګړه عذاب فلا يخف بسبق بنشي دي او نه بدو کې شي رحمت مناظر او ابو طالب له بسبق عذاب ابتداء سے مقرر دي وس رد شي په دعا د برات خپل مابین کې وبنده واذا الذين شكلوا غرا انسان شرک کړه خپل معبودان قالوا دي بو ربنا يا رب سمها هؤلاء اذا چلهم معبودان دي الذين خلقنا لا دوش مور درامد شوی من دون استانه سوا دوی بو غرزي رحم القول جواب انكم يقينا دروغ وي تاسو دروغ دي اسم تاسو زمون بندگی کړی دا او دی بو غرزي الله تعالی په دې ورځ باندې جواب او دل عنهم مورک بشي دوی ما هغه څه کانو یفترون چې کوم د افترا کړی دا یا معبودان شي مصیبت ورکشي دوی وزجرا الذين اخرج كافرون دي اخرج بن کړي ان سبیل الله الله تعالی نه زد او موږ زید ګذر العذاب په فاصله عذاب په سبب د اسودي کوم فساد کړی دی تخويف ويوم باور من شي موږ براوري کو فار امت کې شهیدان یو غوا علیم بده باندې من انفسهم ذان نوجي هم براوري به کتاب باندې غوا په خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې غوا شیدا بر د سیاسي سورې نساء کې براغله سرونه وخیلاړي او نازل کړی دی په تابانه کتاب دی بیان باندې کې وضاحت د داریو شي نو چې دی بیان لكل شی حدیث ولرازي نه ضروري مسله او هدایت خبره او رحمت دی او بشر المسلمین زیر د مسلمانانو له مؤمنان په خوشالي د اسلام حاصل دوه قسم حقوق دي حق د الله د بنده مأمورات او منهیات دې وجه عمر بن عبد العزيز علماء ولوي رسیدات تاسو په دغه کې داخل کړي خطبه کې ان الله یقینا الله امر کې بالعدل بعدل باندې ونی کوي و ایتاء ذل القربى پر کول باندې الله یخبرون الله وینه من کې د فحشاء او منکر نه او ظلمون یعیدکم الله تعالی وازر کې لعلکم در پارچنا سے تو علی بل وفا کو د الله په لوزونه باندې ذکر لوزونه او کومه مماتو قسمونه بعد توکید اور سمجھ بتوالنا وقد جعلتم الله تاسو ګرځول الله بخپل ځمانه سیمور الله پیږي پاس باندې تاسو کوي ورسه کې دي مثال سره یو زنانه ده اغا دا وړي وسره ده ها سن لګیره ما ذکر پور دغه نه شي جوړي پړي چې ما ذکر شي برته بیس پړي نه له بد کول چې ور قسم کې وشي پړي خلک دا رقم کله کزره حق زره بل سره قسم کې ماتي او ټیک د حدیث کې راځي چې قسم کې بیا یو خشي کې خيارونه بیا مات کفاره ورکا ولا تكونوا تاسو مکه کې کله دې بشان دا زنانه شي مات کې خپل اغا عبدل کې شوی پړي غد الله منا من بعد قوت نصر قوت نه ټوټه ټوټه تتخذون منا اتتخذون حمزه پټلا ایت تاسو نه چې خپل قسمونه بیکاره بینکم بخل ما بین کند ان تكون دی وجنه چې موجود شي امت هي اربع زید من امت دې نه سمانه قسم وکړي چې به جانب مقابل کې پیسې دې استعمال کی انما یقینا الله تاسو باندې اسمه کوي او بدل لپاره چې بیان کی تاسو لپاره ورځ قیامت ما اوڅ کوم به تاسو به اختلاف کړي دی داخل ور ټول ایمان نه راوړي ولو شاء الله قد الله کو تاسو به ګرځول یو جماعت لیکن گمراه کی چاره شو غړو هدایت کې مې شا چاره شو غړي او خامخ خاصونه ته پوښ کې دي شم ما کوم مبارک دا عمل کې کوم تاسو کړي دی ورسې کې مولا د وړي احتیاط کې څنګه اخر د تقلید کې واقع دي دا اتباع کې د سینه کتا قدم خو زوټو برباد شي ولا تتخذوا من سيد خپل قسمونه بیکاره بینکم بخل ما بینه کې نو بو کوئی یو قدم بعد ثبوت او سره مضبوط والی و بچکه بد حال به ما سبب دا اساس تاسو بندوال کړی د الله تعالی نه اولکم تاسو عذاب یازم لوی جواب د داخل به اول قسم ماتي پیسې او ورټینګی نه ولا تشتروا ما خلق لوز الله باندې ثمن قليلا پیسې لګي انما عند الله شيء الله سره غره تاسو ان كنتم تاسو پوهیږئ وجدارا تاسو سره شیخ ختمي کی دنیا او الله سره باقی د عمل حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي وې د مؤمن سره د عمل الله لوی ویل کته یو اس بچي لوی وي غړوي جړوي ساتي د غره اندازې له ورسي ولی ذکر دی عمل قدر د الله سره دی ما عندكم ما تاسو سره ختمي کی ما عند الله کوم چې د الله سره باقی دی صبر ولنجن الذين قامهم بجزاء الفاعل صبر کړه چې دی به احسن ما پډیر کا عمل چې کوم کړي دی احسن صفت د عمل دی ان يكون الاخلاص والصواب توحید و سنت سره یې صفت د جزاء دی اوس قاعده واوري من عمل چا عملو کې سوال ان کې ذکر نارینه او زنانه او هو مؤمن خو به چال چې مؤمنی من بدل ورکو حیران طیبه کولې شون د قران او سنت لاندې دروښ منګان ته حیران طیبه کې مفسرین کړی دي اولنا جنو بدل ورکو دل رضا اجر دی به احسن ما كانوا پډیر کا عمل چې کوم کړي دی یې بدلا ورسه کې وسوي ادب ورکی او اصلي کې مسله د حیران طیبه لپاره اسباب برابرې اسباب سری قران دې توکل دې فاذا قرات القران چې قران ولې فاستعذ بالله فالله باندې پنه صد شیطان رټل شي دا ولې حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چې سړی قران نه سبب طرف مؤمنان چې څومره عمل کې پیغمبر کې استابر خره ابلیس نه پری دې پړوي وته شه
دا پارخ خلک دي دادار دادا انه یقینا ليس له نشد لپاره تسلط پاچا چې ایمان راوړي د په خپل باندې توکل کوي ایمان توکل قران دا د شي شي چې خپل شون ور کوي خیده دوسانه بچاله انما سلطان د دوسانه الذين پاچا چې دوسانه وسره کوي او الذين اخلهم به چې د وجنه مشرکان دي ورسې کو زجر په دې طریقه باندې چې کله آیت منسوخ او تاخو ابتراء وکړه واذا بدلنا الله شکرم بدل کیو آیت مکان آیتن بجربل آیات نو قالو دی وی چې انما انت تخ افترا کون کی او والله اعلم د ادخال الهی دی جمله مترسه شورت ویل شي الله دې پیره پاس جناس لای بل اکثر بلکې اکثر دې نه پويږي نو ته جواب ورکا قل ورته ان نزل نازل کړه د روح صفا من ربک صادر رب دخان بالحق برشه جبريل دی دغه پاره چې مضبوط کړه الذين اخر چې ایمان راوړل هدایت دی او بشرا دې لپاره د مسلمانانو زیری ورسې ته وسجره دوی بیره محمد دی له هر خانه ورسي او کنه قران زکی به موږ وایي ولقد نعلم يقينا لفتر انهم دوشي وای انما يعلم خذل کې دلړه بشر یو بشر لسان الذي الله پیرت کی جبر لغت دا غچا چې دی غلط نسبت کې اغل اعجمی غیر عرب دی او دا لسان جبر دا لغت دی عربي دی مومن کارات سمانه هغه غیر عرب دی هغه څنګه کلام راوړي ان الذين يخنون اخر چې ایمان لري پایتون د الله باندې قدرت د الله نه مني یو وحید الله نه مني دوا معجزات پیغمبر نه مني لا يهدي من يهدون کی ذل الله ذل پر عذاب الیم درناک دی هدایت لوی نعمت ته ځکه خصوص بقره کې ابن قیم فرمای فاتحه کې ویل اهدنا الصراط المستقيم زجر بالافتراء انما يفتر الكذب يقينا دروغ تړي الذين اخر چې ایمان لري پایتون د الله اولایک او داخله کوم دي دروژن دي نو که شا کفر وکي پس الله اندله سزا او سوا دا اکراه حال دا من کفر بالله چې کفر وکړ الله باندې بعد ایمان ورسره ایمان الا من مگر اغسو پر حج مزور کړو شو باغ باندې خو په دې حال چې لري مطمئن بل ایمان نو بس الله بینه ول نه کوي ولکن من اغسو چې الله من اغسو چې کلا کې دي کفر لره سینه فعلهم بده ایمان غضب دې الله رحمانه او دې عذاب عظیم لوی دي دا ولی نه پرستی مرزونه اوري ذالک زګه به انهم یقینا دې خو غنل دي الحیات الدنیا ژوند دنیوي په آخرت د منافق سره عادت درته اخرت بربادي دنیا علي وان الله يقين الله هدایت نه کوي کافر قوم لا ابن قیم لګي اخرت مقصد ته دنیا خپل لار کړه او عبد الله بن مسعود فرمي اخرت الله ایماندار لور کې نیک عمل او دنیا د دشمن دوړل نتیجه او اسباب د علم ختم دي اولئک الذين دا اخر دي چې الله مهر لګولې دي بلجنو باندې توب امانه ټوله ګیر کړی دي او غونو باندې او سترګو باندې اولئک هم دي نه خبر دي سوال چې به غافل دي دا خو خبر دا عذر نه تغافل کې به پروا لا جرم خامخ انهم دی په اخر هم الخاسرون تاوان دي معمولی دي د وجنار سره کامیاب نه دي اعمال دي قبلي ورسایت کو استرغیب د کیسه عملون الله ثم ان ربک بفضل یقینا سارب للذین اچل هجرت کړه من بعد ورسیدنه چې باندې اسماء کړه شوې به جهاد کړه او صبر کړه دي ان ربک یقینا سارب دین ورسه خامخ بخون کې مهربان دي غفور هغه باندې لام داخل کې سوقت رحمت الله غضبی ورسې کې واستخفیفا یو مرسه ورځ ته چې را بړیا یو نفس دا بشي تجادل جګړه به کې د خپل نفس نه دفاع بارکی وتوفى پورا پور کلیشان نفس ما عملت کما عمل کړي وهم لا اسلام بده وتیر نشي دی بس جزاء من جنس الله هر سړي د خپل ځان لګوري حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جنت پیدا کې جهنم د غیر لپاره حال صحابه وي موږ بسنګ معلوم کو جنت یې په خپل ژوند لدی ورسېږي رجیټي چې پس کې لګي پاګې سړي جنت لږي او چې پس کې لګي پاګې سړي جهنم لږي نتیجه خپل واله به ورسېت وسه الله رب عزت بیان دی او قاعده کوي یو رزق یو قوم له ورکوم او اطمینان ورکوم خو چې ناشکرو کې به اخذ دي علم نما کې ولا هر مراد دی وضرب الله والله بیان کړی دی مثال یو کلی کان د امرت انشاء ولا مطمئن دی غیا حل اختیارات بدل رزق دی غیر هغه پر هغه دار جنا فکفر انکار کو الله په نعمتو دلیل دی چې په دې صورت کې لوی مقصد د محمد رسول الله عظمت دی د الله د نعمتونو انکار دا کې د پیغمبر نه انکار وکړو نو څه کو دل الله تعالی جامد لوګي والخوف دی یره ما کان اسلام په سبب سنای دوی سنا معنا دوامدار ناشکری شدید عذاب ورکړي ورسېت کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق او جواب د سوال څه نعمت ورکړي ولقد جاءهم يقين راغله د رسول منهم د دینه د جنسنا الوسیر المالک لګری دریم جلو درې سوچ دا بشر د څو کې معنی کافر فقط دبو دي تکذیب کې فاقدهم العذاب عذاب راونی ولهم ظالمون بدی ظلم کوونکی وځو شی په غیر مهدی پیغمبر ته ایت پکار دوی اراده کو ورسېت کو سره د شی په تحلیل او تحریم فکلوا خری اصل کې جواز معنا ده ولیکن اکل مقصود اعظم دی مما دا اسانه چې امر رزق تاسو الله درکړي حلال طیب دا صفت حلال دی چې طیب چې بدن له رشد ورکي دماغ نه خرای طبيعت مانی او شکر باسي الله د نعمتونو معنا تحریم مګو د ځان ان کوم کتا سو هغه بندگی کوي خو شي حرام دي انما حرم یقینا الله بن کړي بدل منه مردار
یې غیر الله پناه باندې بابا کی او ودم وبینه مسوا ولا هم الخنزير غوکر خنزير ټول حرام دی خو لیکن د جوړ اشرب دي بنې و ما هغه سروي چاله کړی د الله نه سو د بل چا په نامه د بل چا تقرب د پاره یا بل چا چې وکړي شي فمن سره په سوچ موتار کړو په حال چې تجاوز کوونکی غیر باغین چې لذت نه له اون د قشن تجاوز کړي ملګری په حق یقینا الله غفور رحیم دی کبه کمه دې دنه وشو نور بده کې دوله سفر ولا موري کړی اول وشو رضان ما حلال او ما رام یو شی ولا تقولوا تاسموا لما اصل بیان شبه الكذب دروغ شدا حلال ده حرام ده لتفتروا شو دوړي په الله باندې دروغ ان الذين يقينا اخرج تړي په الله باندې دروغ هم بچونه کړی شي الله عذاب متاع قليل سبحان لهم متاع قليل تاخو مزید لګي او دل عذاب علیم درناک دي ورسې دا کوئی چې نور محرمات هم څنګه خاص کړل دي وعلى الذين او په هغه چا باندې يهودي چې هادو چې يهودي من کړي د ماس چې بیان کړي په مطابق من قبل وړاندې سورې نساء کې او موږ تیرې نو کړي په دې باندې لیکن د بخول ځان نو تیرې کړي دي هغه تیرې نساء کې ویلو ورسې کو سترغب توبه لا ثم ان ربك بفضل يقين ساره باغ چا چې عمل کړي دي بد بجهال دین بنا خبره ښه چې کوی به نه کوي هر وخت ګناګار چې ګناه کې د جاهلی ثم تابع توبه سیدنا رسول الله عمل او یقین ساره دغین ورسې بخون کې مې روان دي ورسې کې ابراهيم عليه السلام کې صفات او مقصد په کې دا چرته دی په يهودو ان ابراهيم يقين ابراهيم عليه السلام کان امت د امت څنګه وو یو سړی د امت نه کار کوي عبد الله بن عباس پر معلم د خیر قانتا عاجز لله الله رب حنيفا لك بتوحيد مقبل الى الله المعرض ما سوى الله ولم يكن هو مشركا نتعريس شاکر شکر کون کې د الله انعامات اجتبا الله ورکړو بیرون کړو په طرف باندې غیلاري واته نو موږ دل ورکړو بری دنیا کې حسنه که حال و انه يقين دا په اخرت کې من الصالحين نه کار نه سوال نیکی خودونه کی لا لمن الصالحين عبارت پڑھتے رہے جماعت الصالحين یا الصالحين من الفائزين وس رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق ثم وحين بهم وهي غړې کتر لاندې خبره بارکی چې د تابعداري او پرد ملت ابراهيم عليه السلام شکل د توحید نو د مشرکانو نور سدوی د ابراهيم په ملت کې خدافتي پر باندې ښکار ناروا او تاسو یې کوي انما جعل السبت یقینا ګرځول شي د افته ورس الذين پاچا چې اختلاف وکړي دی وان ربک یقینا ستاره په فیصلو کې بینو دي ما بینګه پر ورځ قیامت فيما باسي چې دې اختلاف کړي دي ادب او درو بل الى سبيل ربک استاد رب لار بالحکمت په حکمت باندې علم او موعظه الحسنه دا واسترغبات دي په دې شی وعظ شي کېستي وجادلهم دوسر باسو کبلتی په طریقه چې هغه احسن دا هغه څنګه مخکې ویلو کنه چې قران او سنت سره برابر ابن کثیر دی وایي ان ربک یقینا نصار رب دې په دې من پاچا چې خطر دا غدلار او هو عالم الله په دې هدایت والا ورسېت مسوي کچا سره تیریو کې ته مسلمان انتقام واره هو که صبر دوی کې نور نه و ان عاقبتم کتا سزا ورکوي الله وي بدلا علي بدلا والے به مثل ما په مثل الله چې کوم سزا درکړي شي دا که صبر مو کو دا غره صابرانو د پاره واسبر سمانه که څوک صبر کوي ګرځي محمد صلی الله علیه وسلم لوي ته خامري صبر کوونه دې صبر مگر په الله او مخه پکېګه په دوی باندې او ندیش ولا تکم کېګه په تنسیه کې مې ما د هغه شی نه یم کورون چې د تدبیرات جوړې سمانه خره د اسلام په خلاف باندې پروګرامونه برابر هیڅ کیسه کې مو شيګه استدراج ده نو سبا کېږي دوه کارونه وکړه ان الله یقینا الله دا چې سره چې متقین دی او اخر چې عمل الله لپاره کوي یو عالم مړ کېدو خلک ورته راغلي موږ له توصيه وکړه وې د سورې نحل د ورسنی آیات توصيه کوم هغه څنګه ان الله یقینا الله تعالی مع الذين تقوا دا هغه چې سره د شاهزان سجده شرکنا او الذين اخلهم محسنون چې عمل کې د الله لپاره د نبی رسول برابر صلی الله تعالی